د کینیا هیواد د لرغون پیژندنې موندنې ښیي چې دغه افریقایي هیواد کې له نن څخه 20 میلیونه کاله وړاندې ژوند شوی. تازه موندنې په ګوته کوي چې له نن 2.5 میلیونه کاله مخکې کینیا کې انسانان اوسېدلي وو. دغه هیواد د افریقا لوی وچې په ختیځه برخه کې پروت دی او باور دا دی چې د نړۍ د نورو برخو ترڅنګ د افریقا ختیځه برخه هغه سیمه ده چې د انساني تمدن لومړنۍ نښې نښانې لري. سویلي سودان، ایتوپیا یا خبشه، سومالیا، تانزانیا، اوګانډا او د هند بحر سره ګډې پولې لري. 8مې عیسوي پیړۍ کې مسلمانانو عرب سوداګرو کینیا ته تګ راتګ او سوداګري کوله. هغه وخت کې د اسلام مبارک دین هم یاد هیواد ته رسېدلی و. حکومت او سیاست یې د تاریخ په اوږدو کې کینیا څو ځلې استعمار شوې ده. 15مه پیړۍ کې چې کینیا یو ښه سوداګریز ځای و نو پرتګالیانو ورمخه او لاندې یې کړ. کینیا له پرتګال خپلواکه شوی نه و چې د 19مې میلادي پیړۍ په وروستیو کې انګریزان هلته ورسېدل. یاد هیواد یې یرغل او د برطانوي کینیا په نوم هیواد شو. 18مه لسیزه کې په کینیا کې د ماو ماو په نوم پاڅون پیل او په 1963 کال کې کینیا د انګلستان له سلطې خلاص او خپلواک هیواد شو. یو کال وروسته په دغه هیواد کې جمهوریت اعلان او تر نن شتون لري. د دغه هیواد د حکومت ډول د استازو ولسمشریز ډیموکراتیک دی. د کینیا ولسمشر د 15 کالو لپاره ټاکل کیږي، خو له 1964 بیا تر نن یوازې 4 ولسمشران پکې تیر شوي دي او لامل یې همدا دی چې هر ولسمشر له 10 د ډیرو کلونو لپاره په واک پاتې شوی دی. ولسمشر د حکومت او دولت مشر، د پوځ اعلی سرقمندان او میرمن یې د هیواد لومړی میرمن وي. دا هیواد نړۍ کې په فساد د ککړو هیوادونو له ډلې څخه دی. کینیا د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی. د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکو ترڅنګ کینیا له خپلو 2 ګاونډیو تانزانیا او یوګانډا سره ښې اوږدې او د دوستۍ اړیکې لري. پوځي او اقتصادي وړتیاوې د کینیا پوځ کوچنی دی. د خپل ګاونډي هیواد سومالیا سره جګړه کوي او بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د سوله ساتي ځواکونو په ماموریت کې فعاله برخه اخلي. د کینیا د حکومت د نورو برخو په څیر د پوځ دننه هم پراخ فساد شتون لري او د فساد پر وړاندې نړیوالې ادارې هر کال د کینیا د حکومت او پوځ د فساد شمیرې خپروي. چای، قهوه، پټرول او کبان د کینیا صادرات دي. د پاکستان په شمول سعودي عربستان، یوګانډا، تانزانیا، امریکا، انګلستان، عربي متحده امارات یو شمېر نور هیوادونه د کینیا سوداګریز ملګري دي. د افریقا په لویه وچه کې کینیا دریم تر ټولو ستر اقتصادي ځواک دی. وګړي او پراخوالی یې کینیا 40 میلیونه وګړي لري. 15% عیسویان او 11% پکې مسلمانان دي. د وګړو پر بنسټ د نړۍ 29م تر ټولو ستر هیواد دی. کینیا نږدې د افغانستان په اندازه پراخوالی لري. د کینیا په اړه 5 په زړه پورې خبرې. لومړی، ښکار په کینیا کې جرم دی. دغه هیواد کې د هر ډول حیوان ویشتل او ښکار جرم حسابیږي او که چا ښکار وکړ سزا ورکول کیږي. دویم، د کینیا بیرغ تور، سور او شین رنګونه لري چې منځ کې 2 ځلې سپین رنګه پټۍ دي. تور رنګ د تورپوستو، سور رنګ د قربانۍ، سپین رنګ د سولې او شین رنګ د طبیعت په معنا دی. دریم، کینیا کې د ښوونځي زده کړې وړیا دي، خو دا چې ماشومان له خپلو کورنیو سره په کروندو او نورو چارو کې بوخت دي، د زده کړو کچه پکې ټیټه ده. څلورم، زمری د کینیا هیواد ملي ژوی دی او هلته ورته درناوی کیږي. پنځم، د کینیا د نوم په اړه ویل کیږي چې له ماونټ کینیا کلمو څخه اخیستل شوی چې د خدای د استراحت د ځای معنا ورکوي. د نورو ویډیوانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ.